خو د سواد د سین کې بعضې کاڼې بالکل اوار شوي وي خیال مو شوي او مونږ چې پخوا ماشومان مونږ به پیتوګانې کولې داسې ګول غوندې کاڼې او مونږ داسې زغړول ډېر ځای پورې به هغه کاڼې ته منډه به یې واله اوس هغه کاڼې چې ګول شوي وو که هغه غونډې کاڼې وو که چپلې کاڼې ګول شوي وو دې د اول نه ګولو دا همدغه د سواد ګټې دي د سواد کاڼې دي چې د دې مختلف ښکرې مرې اوتې راوتې وي خو د سواد د سیند د ګټو ډغرو د سیلابونو وهلي دي راوهلي دي ټولې جې ولا وارې کړي بالکل ګول ته جوړ شوي دي چې اوس داسې معمولي دي کې یو منډه وخي او لرې ځي ګټه نه وي اواره شوې که نه هغې له کوتدي کم کې 2 انچ هم نه خوځي نو په معاشره کې به مختلف مشکلات او غلطۍ به په تاسو راځي هغه بس تاسو انا مونږ دا وایو چې زه خو څه یمه دا قصې به درنه وکاږي ته به اکچوال انسان چې ستاسو سلف امیج دی هغه به جوړ شي د خپلې ادارې د روښانه مستقبل دپاره پښتون لارښود ټیم سره رابطه وکړئ